کیدای شي کرونا مو ونه وژني، خو دا فکر مو وژني چې کرونا موږ نه وژني. سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي، تاسې به پکې زښته ډېر خوشحاله یې، له ناروغیو او د وباګانو نه به خوندي یي، کورنۍ به مو هم خوندي وي، واکسین به مو هم کړی وي. نن له اسد لالا سره زموږ د حاجي بابا په اړه باندې غږیږو چې هغه کرونا څومره وجزاو، څومره یې وکړاو او په پای کې کرونا ته څه ډول ماتې ورکړله. اسد لالا ستړی مه شي. ډېره مننه. لیدونکي به وایي چې دا څنګه قصه ده. سلامونه تاسو ته، نیکې هیلې. زمونږ سپین ته چې بل سړی پیدا نه شي نو زه خو دلته تیار نږدې یم. بس هماغه د رخشانې او د اولمیر قصه ده چې رخشانه راونه رسېده او اولمیر تیار دی. نو ډېره مننه. خبره دا ده چې رښتیا هم کرونا ډېر یو وبا ده، نو یو بد آفت دی او خدای دې موږ او تاسې په خیر د دې بد وخت نه وباسي. زموږ عمرزی د خدای وبخي، هغه چې څو ورځې مخکې وفات شو. یعنې اوس یو خو د ډاکټرانو بحث دی، هغه به پرېږدو، موږ به هغه ولسي خبره وکړو چې څه په موږ تېر شوي دي. هغه دا دي چې د پلار قصه به لږ وروسته وکړم، خو اوس یو ډېر بد مشکل سره چې موږ مخ یو، ډېرې بدې ستونزې سره چې مخ یو، هغه دا ده چې اکسیجن نشته. یعنې زمونږ عمرزی د اکسیجن د لاسه لاړه. نن یو ځای کې ولاړ وم چې 2-3 کسان نور هم ولاړو. دا نننۍ قصه به درته وکړم. هغه 2 ډاکټرانو نو یو بل ته ټلیفون کې ویل چې زما ترور ډېره سخته مریضه ده، ته وګوره چې د افغان جاپان کې اکسیجن دا داخلي که نه داخلي. نو دستي هغه سړي ورته بېرته ټلیفون وکړه چې ورور دلته خو ځای نشته دی د داخلېدلو چې ستا ترور داخله شي، نو فلهذا ته بل ځای کې غم وکړه. نو دی ډېر خفه شو. ما ورته هم دا خبره وکړه چې وروره دا قصه چې تا اوس وکړله، ما غوښتل درته ووایم چې موږ هم خپل ملګری ورته بیولی و، مصطفی عمرزی، هغه یو ساعت 2 داخل که نور یو داخل نه که ویلې ځئ دلته موږ سره ډېر نور مستحق مریضان پراته دي او دا وغه. نو ما ته ویل چې زه اکسیجن پسې ګرځم، نه پیدا کېږي، بلکې هغه وویل چې ما په 8000 روپۍ یوه ډبه اکسیجن اخیستی دی او ترور ته مې اوس تېر کړی، خو هغه په ختمېدو دی. همدا سهارنۍ قصه ده. سهارنۍ وهلی و، ما ته زما د پلار د تره زوی وویلې، موږ هم کاکا ورته وایو، هغه هم په روغتون کې د اکسیجن ورته لګېدلی وای، 20,000 افغانۍ باندې هم ډبه واخیسته. نو زه وایم چې د دې نه به دا ښایي چې احتیاط وکړو او واقعا د شي ته په دا کرونا ته داسې په ساده نظر ونه ګورو. ځکه زما پلار یې ونیو تقریبا 15 ورځې په اکسیجن کې و. تاسې ولیدل چې څومره تکلیف هم ورسره تېر که. هغه 20-25 ورځې 13 ورځې په روغتون کې و. عمر یې ډېر و، 90 کالو سړی دی. نو د هغې یوه ګټه دا وه چې بله کومه ناروغي نه بالکل. دا یو لطف د خدای چې په موږ شوی و په دې دغه کې چې هغه دا و چې دې بله مریضي نه لري. زما پلار 90 کالو سړی دی، خو هغه ګرځي، ورزش به یې کوو، پټیو کې به ګرځېده، ګلانو سره او نارنجانو سره تورنجانو سره، په خپل باغ کې به ګرځېده. نو بله څه یعنې نه زړه تکلیف لري نه شکر لري. نو ډاکټر صاحبان هم دا خبره کوي چې څوک د شکر تکلیف لري، د زړه تکلیف لري، یا نور داسې څه په څنګ کې کم تکلیفونه لري، نو هغوی د ډېر احتیاط، وزن یې ډېر وي نو هغوی د ډېر احتیاط کوي. نو اوس مې دا پلار داسې ساتلی دی، هغه ډېر تنګ دی. ما ته وایي چې زه ځم کلي ته او هلته غنم داسې شوي دي او دهقان دا وایي او فلانی شی. زه یم نه، ته به دې کوټې نه نه وځې. سهار یې را سره جنجال وایي تاسې خو زه بندي کړی یم. ما ویل ګوره دا بندیتوب ښه دی 1 میاشت نیمه، خو بیا هغه تکلیف چې په تا تېر شو هغه تر اوسه پورې د ځای ته نه یې راغلی. یعنې کمزوری کوي سړی، ډېر زیات کمزوری کوي، حافظه ګډوډوي، حافظه خرابوي. خپلې تجربې نه چې تاسو له حاجي بابا سره کوم تکلیف تېر کړی و، هغه څومره تکلیف زغملی و، چې له دې ناروغانو سره ډېر په دې باندې رغېږي چې سړی مینه ورسره وکړي، خدمت یې ښه وکړي، چې هغه د یوازیتابۍ احساس زه خو د ډاکټرانو په دغه کې خبره نه کوم، هغوی ته په احترام. خو ما چې څومره وکتل د کرونا مریض یعنې نه مري په اسانه، خو یو وجه لري چې بې تفاوتي ورسره وشي. زما پلار چې ناروغه و 4-5 ورځې هېڅ تا خو لیدل 4-5 ورځې د ده خوله بنده شوه او هېڅ شی نه شو خوړلی.
یعنې چې یو څوک غذا ونه خوري نو خو بالکل ډاکټر صاحبانو ته مې ویلې چې دې ته یو داسې سیروم که دا تقویه شي وایي نه دا څنګه کېږي او بیا پې زیاتېږي او ورلوډ کېږي او دا وغه یو ډاکټر ورته یوه ټوکه هم کړې حلوا ټوکه نو ده خوراک نه شو کولی نو بیا دا زما زامنو چې د مسیان دي هغه سره داسې ډېر ملګرتیا لري انډیوالي لري ورسره نو هغوی به بیا داسې کول چې په شیدو کې به یې شات واچول او دا به یې ښه دغه کړه او ده ته به یې د ماشومانو غوندې په قاشوغه باندې لږ 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 اچول نو دا یو ورځ موږ په یو ګیلاس دا وڅکه بله ورځ هم په 2 ګیلاسه وڅکل همداسې قرار 3 4 5 ورځې پس سړی لږ لږ دغه شو ژوندی شو یعنې تاسې باور وکړئ بالکل یو مسی به راغی چې هغه دپاره د څکلي ما دپاره یې موسکه ده به نه شو څکلی او یو قسم به ورته وکتل چې اوس ده ته څه وایي بیا به یو 2 قطرې واچولې یو 2 قاشوغې به خوله کې ورته دا شیدې واچولې دا به هغه ورځې وي چې دی له کورونا نه رغېدلی و یعنې نور هم ورتللی شوی ورسره کېناستی پاڅېدلی شوی کورونا نه رغېدلی و خو اشتها یې ډېره زیاته خرابه وه او ذهنا ډېر خرابه شوی ما هغه ورځې وې د کورونا نه لا مکمل نه و جوړ شوی په هغه کې و په کورونا کې و اکسیجن ورته تېر و یعنې هغه خطر نه تېر و چې بل چاته د ده نه کورونا ورسي هغه یو 2 هفتې پې تېر والا بل چاته خو تګ ډاکټر صاحبان وایي چې 8 ورځې پس وایي بل چاته نه ځي خو په هر حال اوس هم ورته واکسین کړی دی 2 واکسین هم ورته وکړل او ډېر هغه مکمل دغه کې هم ساتلی دی حفاظت کې میلمه هم چې راشي ورته وایي چې لاس به نه ورکوې زموږ یو مشکل دا دی دا خلک ډېر خلک به منې کې یو سړی به راشي راځه ته راځه سړی یو دم په غاړه درکړي وسړی دا مرض دی دا داسې نه دا خبرې نشته دي ستاسې ایمان کمزوری دی او فلانی داسې قصې کېدای شي په یو چا باندې اغېز ونه کړي دا خو د دې ناروغۍ په خپرولو کې خو ونډه اخلي که نه ډېره ناروغه سو کېدای شي په داسې تاثیر ونه کړي خو ده نه بل چا ته بیا ورتللی شي کورنۍ ته مشرانو بالکل باید ډېر احتیاط وشي زه مصطفی عمرزي سره چې هغه یو 2 3 4 ورځې چې اخوا دې خوا شولو بیا ما 4 5 ورځې 6 ورځې مې پلار سره بیخي یعنې کوټې ته نه تلم ما بیخي ځان یو قسم یو طرف ته کړم هلاسې نه چې ما ته دا مرض راغلی دی را سره خراب نشي نو زما هیله هم دا ده د ملګرو نه د دوستانو نه د وطنوالو نه چې احتیاط وکړو ښه به وي ځکه چې مخکې خو داسې و چې اکسیجن هم درلوده بدبختانه سړی که څه وایي که نه وایي خو په هر حال به وایي چې زموږ وطن تر اوسه پورې د اکسیجن یو داسې هغه پیشبیني ورته نه وه کړې یا فکر نه و کړی داسې د اکسیجن دغه باید موږ درلودلی کارخانې هم درلودلی دا مشکل ما ته یو ملګري وویلې وایي دلته 8 شخصي دغه دي کارخانې دي چې هغوی هر یو د ورځې 800 ډبې ډکوي خو بیا هم نه پوره کېږي یعنې زمونږ حکومت د مرکز دا حال دی د مرکز دا حال دی ولایتو کې خو به بیخي بد حالي یعنې زمونږ حکومت سمیر ما ته قصه وکړله چې استاد عمرزي ته د ډبه ډکوله او یوه ډبه تیاره وه هغه ورته 4 ساعته وخت ورکړی بیا د شپې 10 بجې پورې چرخي ته ورغلی هغوی شکایت هم دا کړی و کارخانې والا چې موږ 2 ماشینونه لرو او یو ماشین زموږ فعاله دی د بې برقۍ له وجې نه ځکه هغو ورځو کې کومه پایم وشته حکومت دې برخې ته هېڅ توجه نه ده کړې حکومت هم د هماغه شخصي دغه نه اخلي کارخانو نه اخلي نو ستونزې شته دي چې تاسې خدای مکه یو څوک په دې ناروغۍ باندې اخته سي ښه دا ده چې احتیاط وکړو چې بیا سبا دې ته اړ نه وي چې په اکسیجن پسې منډې وهي یا مثلا څوک ورنږدې کړي ما خو بیا سینیټایزر مې جیب کې لاسونه پې باندې دغه کومه ماسک ډېر دقیق استعمالوم والا خپل احتیاط کوو خو توکل په خدای وګورو چې څه کېږي ډېره مننه نو ډېره مننه ملګرو په دې هیله باندې چې تاسو دغه د احتیاط فکر په خپله ټولنه کې عام کړئ په ځانګړي ډول هغه خلک چې لوستي دي باید ټولو ته دا قناعت ورکړي چې حتما واکسین ته که لاسرسی لري واکسین وکړي احتیاط وکړي چاته لاس ور نه کړي او که څوک وسې ښه وي یو څه ښه غذا یو چاته برابرولی سي شاوخوا ګاونډیانو دوی ته یې ورکړي مثلا داسې غذا چې هغه د دوی دغه دفاعي ځواک قوي کوي او دوی وس لري چې هغوی ته یې واخیستلی شي نو په دې هیله چې دا مرسته هم ورسره وکړي ځانونه هم وژغوري او نورو ته یې هم ګټه ورسېږي ژوند خوشحاله اوسئ